یعنې دغسې به سیم وځورو یا بمبار به هم کوو چې د ډبرو پای ته به لاړ شي. اوس چې کوم دغه حالت دغه ستا پوښتنه چې کوم حالت په اوس پاکستان کې رامنځته شوی دا امریکا او نړیوال ټوله په دې خبر وه او چې مرکزونه هم تا خپله خبرې کوي چې مرکزونه هم د ترهګرو چې دي یا په پاکستان کې دي او افغانستان چې دی دا یو هسې د سرنګي سر وګرځېد او قرباني شو خوشې بې ځایه. نو د دې لپاره اوس امریکایان هم په دې خبرې ټول دنیا هم ورته وایي چې تاسې ښاغلی زخیلول آیا ستاسې په نظر که په پاکستان واقعي فشارونه رانسي تاسې فکر کوئ دا کوم مشکل چې په افغانستان کې دی یا په سیمه کې دی دا مشکل به ورسي؟ نه زه فکر نه کوم ځکه پاکستان چې دی د سکې دوه مخه لري. ټول عمر هم دا لوبه جنګول د نړیوال ته یو ځای اوس نړیوالې ټولنې ته دا اثبات رسېدلی دا په خپله ډیوډ میلبن په خپله د بي بي سي سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي وو چې پاکستان پالیسي چې دا چې کومه پالیسي روانه کړې ده دا موږ سره د اوکې او هم د ترهګرو سره د اوکې پالیسي ده یعنې دواړه طرف ته د هو پالیسي ده. نو ښه خبره دا ده چې نړیوال هم په دې پوه شي چې دا جنګ چې دی په افغانستان کې کوم روان دا جنګ د پولې اخوا نه دغه کېږي دې خوا ته راځي. دا سمه ده چې یو شمېر طالبان به د صحیح غوښتنې جایزې غوښتنې ولري خو یو شمېر طالبان چې هغه پخپله د هغه استخباراتي کړیو په لاس کې دي چې هغه په افغانستان کې نه غواړي چې یو سالم دولت هغسې دولت چې هغه پخپله هغه په افغانستان کې رامنځته شي. د دې هدف څه دی د دې حالت رامنځته دلته خو ټول جنګ چې دی د مادیاتو یا د اقتصادي بازار جنګ دی. که افغانستان یو خودکفا دغه شي غوټه مثلا د ورېښمو دار ده مثلا یا افغانستان داسې یو مارکېټ دی د پاکستان لپاره د پاکستان د پاپور او پولۍ نه ونیسه تر غټو شیانو په ټول په افغانستان کې خرڅېږي. که چېرته افغانستان داسې یو خودکفا دولت شي نو د دوی شي نه موږ نه شو اخیستلی ځکه موږ به خپل هر تولید کړو خام مواد لرو د تولیداتو په اقتصادي نو موږ به د پاکستان مارکېټ به د منځه لاړ شي. نو پاکستان بل په دې سیمه کې بخښنه غواړم په پاکستان په هغه سیمه کې چې بل مارکېټ نه لري. هند سره اړیکې خرابې دي. چین چې دی په خپله یو صادروونکی هېواد دی واردوونکی نه دی په نهایي پورته کچه باندې. نو منځني اسیا هېوادونه چې هغه د پاکستان نه هغه مواد سین را واردېږي د نور ملکو هغه ورته ارزانه باندې نسبت پاکستان په سیمه کې یوازینی مارکېټ د خرڅلاو چې لري هغه افغانستان دی. ستاسو په نظر اوس په پاکستان باندې د فشار مناسبې آلې څه دي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې که پوځي مداخله د نړیوالې ټولنې لخوا وشي دا به مناسبه لاره وي که نورې لارې هم تاسې مناسبې بولئ او د هغو لارو څخه په ګټې اخیستنې پاکستان د صادقانه همکارۍ یاره زه د پوځي مداخلې په دې طرفدار یم چې پاکستان یو اټومي دولت دی که په امریکایان په پاکستان باندې اټومي مداخله وکړي لکه نن چې یوسف رضا ګیلاني د کرزي صاحب ته په خبرو کې دا خبره کړې وه چې ستا د ملک په ما ډزې شوي دي. اما تاسې دا یو خبرداری نه ګڼئ؟ دا یو خبرداری دی. یعنې که چېرته په امریکا دا کار تکرار کړي نو د دې امکان هم شته دی چې پاکستان لومړی اتموي ازموینه په افغانستان ترسره کړي. زه په خپله په دې عقیده یم او دا کار وشي تر څو پاکستان صادقانه بس یوازې نه دا دی چې مثلا د دوی امریکایان غواړي چې مثلا په ایران باندې په مختلفو بانو باندې اقتصادي بندیزونه لګوي ولې په پاکستان باندې اقتصادي بندیزونه لګوي په دې باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او یو افغانستان ته د ټول لارو نه مسایل برابر کړي یا د دوی سوداګري د نورو ملکونو سره برابره کړي او پاکستان په سیمه کې ایزولیټډ کړي یا یوازې کړي. نو زه په دې 100% مطمئن او باوري یم چې پاکستان به هغه څه ومني چې کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او کوم هم د نړیوالو ټولنې مطمئن یم چې دا کار به په راتلونکي کې وسي که همکاري ونه کړي. یاره زه پخپله د امریکا پالیسي یو څه دغه یم دلته چې دوی کوم پالیسي دي ځکه په امریکا ګټې چې دي په پاکستان کې هم خوندي دي ځکه چې یو ستراتیژیک هېواد هغه هم دی څنګه افغانستان یو ستراتیژیک هېواد دی دغسې هم پاکستان په خپله بذات خود یو ستراتیژیک هېواد دی. بل اهمیت یې په دې کې دی چې په دې نږدې کله چې کرزي صاحب ستراتیژیک تړون د هند سره امضا کوو نو دوی سم ده چې په هماغه ورځ باندې د چین سره پوځي مانورې شروع کړي. نو دا د امریکا لپاره یو بل اخطار و. نو امریکا هم په خپله بذات خود یېرېږي پاکستان چې یو اټومي هېواد دی په لومړي سر نه امریکا غلطي وکړه. ښاغلی زخیلول د دې ستونزې څخه به موږ څه وخت خلاصېږو؟ څه وخت به افغانان له دې مشکلاتو څخه چې نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو لخوا هم ورته پېښې دي؟ دا د ډېره غټه ستونزه ځکه یو خو هغه وسلوال مخالفین دي چې په خپله وسله په لاس کې ده بل په خپله په افغانستان کې دلته هغه کسان دي د پاکستان د استخباراتو چې هغه وسله په لاس کې نه لري دولتي چارې قلم په لاس کې لري. یعنې موږ دوه ځایه ګیر یو ځای ګیر نه یو. نو دا ډېره سخته ده دی یو ډېره زیات وخت او ضرورت لري او دلته خاص د امریکا اخلاص ته اړتیا ده ځکه امریکا په ټول قوت سره دلته راغلې ده مګر پرته له اخلاص ده اما سره راغلې ده اخلاص نه لري. ټاکل شوې ده چې له متحدې ایالتونو سره ستراتیژیک تړون هم لاسلیک شي. فکر نه کوئ چې د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته ممکن چې واقعا دغه ستونزه امریکا هواره شي؟ همدغه ستراتیژیک تړون اول دا وګوره که دوی په رښتینې ډول باندې ستراتیژیک تړون لپاره اخلاصمند وای ولې د دې مواد ښکاره نه کړل او بل همدغه ستراتیژیک تړون دی چې امریکا او د زموږ نور ګاونډیان
چې هغوی خطا کړي دي او غواړي چې دغسې اعمالو باندې لاس پورته کړي تر څو دا ستراتیژیک تړون په افغانستان کې امضا د افغانستان لپاره دا امضا نه شي او افغانستان یعنې امریکایان یا نور خلک په سیاسي دغه کې پرې نه ښودل شي دلته په سیاسي حضور کې یعنې یوازې په همدا نظامي حضور کې او دا کار پاکستان په دې خاطر هم کوي مخکې دوی د 1993 کې په امریکا پلان لرو چې پاکستان په تروریزم مرستندویه هېوادونو کې لیست کې شامل کړي مګر دوی بیا د امریکا لپاره یو څه کارونه ترسره کړل دوی د هغه لیست نه برحال ووتل اوس بیا امریکا هم دا پلان لري که چېرته دوی دغه کار وکړي نو زه بیا مطمئن یم چې په افغانستان کې امن راتلی شي چې وګوري چې د تروریزم مرکزونه چېرته دي او تروریزم اوس خو پاکستان یو بله پالیسي اختیار کړې ده چې د نظامي نه اوس غواړي چې امریکایان دلته په سیاسي لحاظ باندې او هم په نظامي لحاظ باندې ستړي کړي تر څو د امریکایانو ستړینا وروسته امریکا هغسې ووځي لکه څنګه چې روسان وتل او بیا له پاکستان لپاره هغسې مارکېټ جوړ شي چې د ټولو شیانو نه پرته له کوم دغه نه پرته له کومې فکر نه ګټه واخلي. ظفر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه په لنډه توګه غواړم چې ځواب راکړئ په مجموع کې تاسې د افغان د دولت سیاست د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان په مقابل کې څه ډول ارزوئ آیا موږ یو دقیق او متناسب او متقابل سیاست درلودلی دی که نه؟ نه زه چې کله د ګرمي خاوره ته وګورم کله دومره ګرم شي چې له حد نه زیات احساساتي شي کله بیا دومره سوړ شي چې د حد نه زیات بیا سوړ شي یعنې دی هېڅکله داسې یو منځلارې زه نه پوهېږم چې د ده مشاورین کوم سیاسي مشاورین دي ده ته په کومه برخو کې ولې داسې مشورې ورکوي کله دی چې هغه ورځ تر کنځلو تر بریده پورې خبرې وکړي چې د یو رئیس جمهور د شان سره نه ښایي او کله بیا دومره سوړ یا چوپ پاتې شي چې په کونړ بمباري وشوله بیا انکار کوي بیا په میډیا باندې تورونه لړوي چې میډیا دروغ وایي که نه نو دا دواړه هغه څه دي چې زموږ لپاره د افغانستان پالیسي چې ده د ګاونډیو پر وړاندې باندې ما لپاره د سوال خبره ګرځېږي چې ولې کله دومره ګرم را شي چې سبا ته به موږ په پاکستان حمله کوو او کله بیا دومره هم سوړ شي چې موږ فکر کوو چې موږ هېڅ هم نه لرو موږ یو بې لاس او بې پښو هېواد یو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نجیب زاخیلوال ستاسو له څرګندونې څخه ډېر زیات مننه کوم. نور خبرونه هم لرو ښاغلی لږ ځان وروسته وړاندې کېږي.